تېره میاشت د ډېر اسماعیل خان په یو واده مراسمو کې ځانمرګي برید وشو چې پکې د تحریک انصاف سیاستوال کانټراکټر او د امن لښکر مشر وحید محسود چې په جګړې محسود مشهور و له خپلو خوږو ملګرو سره ووژل شو. دا معلوماتو له مخې د ځانمرګي برید عبدالرحمن نوم یې ده چې د کوهاټ کډوالو کیمپ د یو مدرسې زده کوونکی و او ویل کېږي چې هغه طالبانو د ګنډاپور ډلې لخوا دې برید لپاره تیار شوی و. ملګرو پوښتنه دا ده چې دا جګړې مسعود څوک او طالبان ولې دغه دښمنان شول. وحید محسود چې په جګړې محسود مشهور و دا د تحریک طالبان پاکستان مخکې مهمو قومندانو کې شمارل کېده چې کله کال 2008 کې دا بیت الله محسود په جنوبي وزیرستان کې د TTP دفتر جوړ کو نو جګړې محسود هم ورسره شامل و. همدا وجه وه چې دا د بیت الله محسود سره په سایټ باندې ودرېدو او دغه مرکز له بعده د ډېرو مهمو قومندانو کې شامل شو. جګړې محسود په کال 2009 او 10 کې کوم مهم بریدونه کېدل دې کې به د لاسه درلو چې په دې کې د شمالي وزیرستان کې پوځیانو برید هم شامل و چې په ګڼ شمېر سرتېري پکې وژل شوي وو او چې کله د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شو نو جګړې محسود افغانستان پکتیا ولایت ته لاړو. هلته یې د بهرنیو ځواکونو پر ضد هم بریدونه وکړل او دغو بریدونو ویډیوګانې هم دغو رسنیو ځان ته ریکارډ باندې راوستي دي. نو غټه خبر دا ده آیا دوه منځ کې اختلاف څنګه راغو چې کله د شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نه بعده بیت الله محسود وژل شو او د وژل کېدو نه وروسته چې کله حکیم الله مسعود TTP مشر شو او دا حکیم الله مسعود سره نږدې ملګری و خو وروسته د بل مرستیال خالد سجنا سره د اختلافات پیدا شول او جګړې محسود له TTP بیل شو او خپل جلا ډله یې جوړ کړه او کال 2016 کې د طالبانو ترمنځ کې ډېر زیاتې جګړې وشوې او دې زیاتو نه بعده جګړې محسود خپله ډله د پاکستان ادارې سره هم سرنډر شو او د پاکستان ادارې ته خپله ډله سرنډر کړه. سرنډر نه بعده دا په د روغنیو مرکز کې وساتل شو. هلته یې عربي خطاطي هم زده کړه. په قبایلو سیمو کې چې کوم کسان د طالبانو پخوانۍ سابقه لري اکثر ورباندې وژنو تورونه وي او خلک یې په اسانه نه مني. د بدلې وړوالۍ له امله داسې کسانو ژوند تل په خطر کې وي چې کله یو کس د قومي او قومي ډلې برخه وي نو خلک یې تر یریږي. تحریک طالبان په هغه ډله باندې ډېر زیات بغي چې کله وحید محسود د طالبان نه خپله جدا شو او ډله یې جوړه کړه نو د حکومت ته سرنډر شو. دغه نه وروسته حکومت د مکمل ازادي ورکړه، دونو ازادي او د مکمل ازاده شوه. اکثر چې کومه ډله طالبان نه جدا شوي او سرنډر شوي حکومت هغه ته ګوډ طالبان نام ورکړي او دله هېڅوک څه نشي ویلی. دا اختلافات تقریبا 2009 نه 2 سره هغه د مخالف کې روان و خو دا اوس واده مراسمو کې دی په دغه کې وژل شو. تحریک طالبان دغه برید کوونکي نام هر څه په خپل میډیا باندې شو کړل او د خپل ذمهداري واخیسته. دا د ګنډاپور ډله وه چې دغه دپاره دا خودکش تیار کړی و او د 12 غنټو وروسته د برید ذمهواري واخیسته. ملګرو تاسو که چیرې د موږ چینل باندې نور داسې مزیدار او انفارمیشن لپاره ویډیوګانې غواړئ نو کمنټ وکړئ او د موږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ضرور دباو کړئ. په دې چینل باندې به صرف د پښتو خبرې او پښتو ریپورټونه تاسو سره شیر کیږي.